السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولا. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده دوستانو، کچېرې ستاسې ایسی برقي سامانالات لکه بلپونه او پکې د زیټ ولټ او زیټ امپیر له وجې بار سوځي او تاسې د دې مشکل سره روزمره ورځني ژوند کې لاس او ګریوانې وي، نو دوستانو د ټینشن او خفګان خبره نه ده. په دې ویډیو کلیپ کې زه ستاسو سره یو داسې طریقه شریک کوم، کچېرې دا طریقه تاسې په خپلو کورونو کې خپلو ایسی پکو او بلپونو ته په خپلو کورونو کې عملي کوي، نو ان شاء الله ستاسې بلپونه به د 3 کالو نه تر 5 کالو پورې دوام ومومي او دا به هیټ کراس ګرم او ونه سوځي. نو دوستانو راځو د دغه مهمه طریقې ویرینګ کنیکشن او ډایګرام ته. د دې مشکل د همیشه حل او فصل لپاره تاسې باید دوستانو په فرعي الکتریکل برېښنایي بورډونو کې یو عدد رننګ کپسټر چې د دې مایکرو پرادې مساوي کیږي د 10 مایکرو پرادې سره او د دې ولټ مساوي کیږي د 450 ولټ سره او د دې هرتز مساوي کیږي د 50 نه تر 60 هرتز پورې. دا کپسټر به دوستانو تاسې خپلو فرعي بورډونو ته د بلپونو او پکې سوچونو ته په سیریز ډول باندې نصب او کنیکشن کوي او د زیات ولټ او زیات امپیر په صورت کې د خپل بلپونو او پکو حفاظت او ساتنه وکړي او د خپل بلپونو او پکو څخه په دوامدار توګه استفاده وکړي او د دې د سوځیدو او ګرمېدو څخه د همیشه او تل لپاره ځان خلاص کړي. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره، ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.